چې چا اسیه ملعونه د پیغمبر علیه السلام مبارک د ختم نبوت خلاف ویلیو، د پیغمبر علیه السلام مبارک مخالفت کړی د په جهرن، او ستا د حکومت را پاسېدو هغه رها کا، ته هغې کس له وټ ورکوې چې د پیغمبر علیه السلام مبارک دشمني پرېښې ده، او که نه هغې کس له وټ ورکوې چې د پیغمبر علیه السلام مبارک د ختم نبوت دپاره هر وخت چغه اوچتوي، هر وخت آواز اوچتوي، هر وخت میدان کې ولاړ وي، زه ګورم ته چې چا له وټ ورکوې. وروره ستا د ایمان بالا پته لګي. الله پاک جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے د ایمان والو اسلام کې ګوره پورا داخل شئ، پورا اسلام کې داخل شئ. کو ځان صحیح مسلمان حسابوي، ځان مؤمن حسابوي، او ځان داسې حسابوي چې زه جنتی مسلمان یم، زه جنتی یم، زه محمدی یم په دنیا کې، نو د پیغمبر علیه السلام مبارک وارثانو سره شه، د پیغمبر علیه السلام مبارک خادمانو سره شه، والله بیا به کامیاب ژوند دی وي. ښه دنیا کې به هم کامیاب وي. ګورئ او دا نن نه مخکې حکومت چې په تا باندې چا روان نه ته ژاړې کو نه، یقین سره هم ټول ژاړي، ټول ژاړي. نوکر پیشهونه تپوس وکړه، هغوی وایي موږ په تنخوا ګزاره نه کېږي. دلته زمیندار کاکا نه تپوس وکړه، هغه وایي ما باندې دومره ګراني راغله زه فصل نشم برابرولی. او وروره زمونږ په دې معاشرې کې ګورې سکون نشته، خوشحالي نشته. ولې؟ دا زما او ستا د لاسه چې کوم حکمران رغلی ده، زما او ستا د لاسه ښه د هغې حکمران د لاسه ما او تا ته سکون او پریشاني هغه بېچیني و، هغه پریشاني ده. او کو دا غواړې وروره چې ما او تا ته سکون راشي، ما او تا ته آرام راشي، په ائمه اربعو کې یو امام تیر شوی ده، امام احمد بن حنبل رحمه الله. وروره دا دومره لوی شخصیت و چې د قرآن پاک مسله راغه، ما مخکې ویلو دا په منبر باندې، په دې مسلې عوام خلک نه پوهېږي ځکه، لیکن امام احمد بن حنبل رحمه الله میدان ته راووتو، په هغې مسلې باندې والو خوړل، درې وخوړې، لیکن د هغې مسلې نه رستو نه شو، د هغې حق نه رستو نه شو. هغه فرمایي وی کو چرته تو غواړې چې معاشره مې ټیک شي، معاشره نو صالح قیادت راوله. ما ته پته ولګي امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې زما په ټول عمر کې یوه دعا قبلیږي، یوه رونو بیا تاسو چاته کوئ؟ یاره یقین سره هم ټولې پیسو دپاره کوئ، ټول به وایي چې به خدای پاکه پیسې راکړي. داسې ده که نه؟ نن خو د مادیاتو جو وخت راغلی ده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي وایي که ما ته پته ولګي چې زما په ټول عمر کې یوه دعا قبلیږي، یوه وایي نه یې ځان ته کوم، نه یې خپلې بیبي ته کوم، نه یې خپل بچي ته کوم. نو چا ورته حضرت چا ته به دعا کوي؟ وی دا دعا به وکړم چې خدایه پاکه زما د ملک حکمران نیک سړی راولي، صالح حکمران راولي، او هغه حکمران راولي چې د الله جل شانه نه یریږي، د قیامت نه یریږي، د قبر نه یریږي، او په قرآن پوهیږي. ګورې وروره ډار به تا کې الله پیدا کیږي، ډار چې ته خو یو څیز د حقیقت نه خبر وې که نه. مار نه ده، مار نه مونږ یریږو که نه، دا ټول ته یریږي، منډې وایي. ولې؟ مونږ په حقیقت پوهیږو چې دا ټک ورکوي، خوړل کوي. او ماشوم ګورې مار په لاس کې نیسي، زما په وړاندې داسې ډېر شوي دي، ماشوم مار راوالي
او په لاس کې نیولې وي دا ولې رونو هغه د حقیقت نه د خبر ماشوم ده چې دا ټک ویر کوي نو کوی ما ته پته ولګي چې د ما یوه دعا په عمر کې قبلیږي نو زه به دا دعا وکړم چې خدایه پاکه زما د ملک حکمران نیک راولي زما بادشاه نیک سړی راولي او زه به دا وایم چې زما بادشاه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه غلطې راولي او سلطان نور الدین زنګي رحمت الله علیه غلطې راولي خو روره دا به رسي په څه باندې دا ما او تعالی ګوره خدای پاک جل شانه اختیار را کړی ده چې هغه اختیار مو په صحیح ځای استعمال کو یقینا چې داسې نیکان به راشي هغه خلق به راشي چې کم خلق په قرآن کریم پوهیږي او کم خلق چې په قرآن کریم پوهیږي هغه بیا د الله جل شانه نه یریږي هغه قیامت پیژني هغه قبر پیژني هغه د قبر حالات ورته مخې ته دي او وروره دا خلق چې راشي والله معاشره به ټیک وي چې معاشره ټیک وي زه به خوشحال یم بچې مې به خوشحال وي اهل مې به خوشحال وي خاندان به خوشحال وي نو وروره دی چې معاشره ټیک شي صالح قیادت راشي نیکان حکمرانان راشي وروره چې موږ ټول خوشحال خو همدې دپاره ګرځو چې دا ژوند مو په خوشحالۍ کې تیر شي نو انشاءالله اتوار پر ورځ باندې فیصله کن ورځ ده ګورې وروڼو تاسو ته زه بیا دا وایم دیانتدار قیادت ته ګورې ووټ ورکوي قسم د خطا نه شئ موږ باندې څه چا د میاخلی نومې اخیستو ته حاجت څه ده ولې تاسو ماشومان یې تاسو نه پوهېږئ څه دا کم حالاتو کې چې روان دی تاسو نه پوهېږئ